امیرزاده جي صاحب ډېره ګرانه نه ده 4 بچي او هغه ګونګیان دغه پرورش کول او هغه پویول چې یاره نن به ته دې کار پسې ځي او دا بل به هغه کار پسې ځي او دا بل به مطلب چېرته مال لګیا راوړي دا ډېره مشکله نه ښکاري نو ګران ده خدای الله نه پېښه ده بس موږ صبر د الله حکم دی که نه چې څنګه زما داړه داسې د هغو به داړه تنګي د هغو پړه به دار منځ دا بار ته وځي خو دوی باندې ارس دغه راغلي خو ما ته ویلی شي یا دا مرله یا دا سخته ده یا تکلیف ده یا خني ده یا ګرمي ده نو چې څنګه زما داړې چوېږي په د هغه هم به چوېږي د مور او پلار اولاد خو د ښه دی چې نو ما سره چې کوم دی عبیدالله ورور خیر هغه خو به اوري نه هغې ته هرکلی کوم او ستړي مه شي ورته وایم السلام علیکم د نه ما پوښتنه وکړه چې یاره واده ماده دې شوی دی یا نه دی شوی نو د هغه وینا دا وه چې ډېر غربت دی وجه نه بالکل ملګرو جدید دور دی 2022 دی 2022 مطلب خلک سپوږمۍ ته وختل ساینسدانان لګیا دي تجربې کوي چې نور ته وخي وړکي یاره باجوړ نه بهر بلا پیجونو والي دي زمونږ په دې علاقه کې هر سړی یو سوشل ورکر دی او د هر سړي سره ټچ موبایل دی خو موږ ته تر اوسه پورې چا موبایل هم داسې بس مړه دیم وایي چې یاره بس د الله د طرفه ده زما خوله او غوږونه کار نه کوي ولی شم د دا وینا چې په 15 شپږو میاشتو کې دنه نو زه د تعجب کوم او وایي چې مطلب دغه نه او زما هغه غرونه چې ما ګوري نو کچرته د کپړو ماشین مالوالي الرحمن الرحیم شروع په نام د رب ذوالجلال چې بخون کې مهربان دی ملګرو مختلف قسم پروګرامونه او من کو تاسو لپاره مطلب کله پنی خاکی کله هغه خلکو لا چې هغه بے کس او بے سو کوي بے درد وي بے قرار وي یا هغه مطلب رونه چې هغه بالکل معذوران وي خو نن چې کوم ز تاسو کوم خلکو له بوزما نو هغه خلک په یو کور کې درې رونه دي او بے زبان دي هغه ته ګونګیان ویل کېږي نو بالکل ملګرو راځي زمون کیمرامین او تاسو بالکل ملګرو څنګه چې موږ تاسو ته بهر خبر وکړه چې یار داسې یو ځای ته به بوزما چې هلته کې درې رونه دي او درې واړه ګونګیان دي نه چاړاګان دي ویلې او اورېدلی نه شي نو بالکل باقي کې چې کوم دی د هغې مشر عبدالله خو چې کوم موږ څنګه را دن نه شو دلته هم د خلکو نه وپوښتل نو ډېر د غم خبر ډېر یو افسوسناک خبرې موږ له راکړو چې د هغې ورور عبدالله مشر ورور د هغه د والد صاحب وینا وه د هغه سره به هم خبرې کوو چې یاره هغه چېرته لاهور یا مطلب پنډۍ ته مزدورۍ له تللی او هلته بیا چې کوم دی نو خو مطلب د غوږونو نه معذور او هغه چېرته د ګاډي سره یا ریل ګاډي سره ټکراو شوی او هلته بیا هغه وفات شوی دغه شان چې کوم دی د هغه دویم نمبر کې ورور چې کوم دی د دې نه مخکې چې کوم ورور عبدالله هغه ګونګی و دغه شان چې کوم دی عبیدالله صاحب دا هم ویلی نه شي اورېدلی نه شي خو خبرې به ورسره کوو دغه شان دویم نمبر کې چې کوم ورور دی د هغې صاحبزاده صاحب هم زمونږ کیمرامین صاحب به تاسو ته ښایي او رضوان بھائی چې کوم څلورم ورور دی دی هم ګونګی دی او ناست دی موږ سره نو دغه شان نمبر په نمبر به د دوی نه پوښتنې کوو تپوسونه به ترې کوو چې په معاشره کې مطلب د دیو په زړه څه دي یا تاسو ته څه ویل غواړي او د هغې وینا څه ده یا مطلب تاسو نه څه غواړي څه غوښتنه کوي خو د دې د والد صاحب مطلب دا وینا ده او زه د هغې کانټیکټ نمبر هم تاسو له په دې سر باندې در کوم چې 4 بچي دی یو سړي او هغه مطلب ویلې اورېدلی نه شي نو د هغه سره به خامخا د مدد ضرورت وي او هغه رونه چې مطلب که تاسو ګورئ لاس پې د هغې برابر دي خو یو کار روزګار کولی نه شي نو هغې به سایډ به ورځم او بالکل هرکلی ورته کوم نو ما سره چې کوم دی عبیدالله ورور خیر هغه خو به اوري نه هغې ته هرکلی کوم او ستړي مه شي ورته وایم السلام علیکم بالکل ټیک ټاک یو دی وایي چې یاره مطلب زه ټیک ټاک یم او په تاسو ټولو سلام کوم نو دې نه مخکې به دې ځو او چې دی نور څه ویل غواړي دی مطلب وایي چې یاره په معاشره کې چې څنګه د نورو انسانانو حق دی څنګه مطلب نور خلک زندگی تیری هغه رونه چې هغه روغ دي لاس پی دي ورسره مطلب دغه سره دماغ دي یا غوږونه دي خوله ده نو هغه چې څنګه وخت تیری دغه شان وخت تیرول موږ هم غواړو د چې کوم دی دنه ما پوښتنه وکړه چې یاره واده ماده دی شوی دی یا نه دی شوی نو د هغه وینا دا وه چې ډېر غربت دی وجه نه
مونږ چې کم دی نو واده تر اوسه پورې نه دی کړی. بالکل ملګرو جدید دور دی 2022 دی 2022 مطلب خلک سپوږمۍ ته وختل ساینسدانان لګیا دي تجربې کوي چې نور ته وخیږي او زمونږ ورور عبید الله صاحب چې کوم دین ما ته تاسو کو چې گاډی هم شته وای چې نه ما وای چې تاسو سره موټر سایکل شته وای چې نه او یو ساده موبایل هم سره نشته او په دې خبره زه ډېر زیات فخر کوم د باجوړ په سیمه پیدا دی خو خپل نوم لیکلی شي او سنه تعلیم هم کړی دی ینه مخکې بالکل دې چې کوم خبره کوي وي چې موږ سلورونه خو سرور وانه اورېدې ویل نشو نو بالکل هغه وی چې را پزړه می ډیر سدي چې تاسو ته مخې ته کېدم تاسو ته ډالۍ کما خو چون کې زما زبان کار نه کوي نو ما ته وی چې دیو ته تاسو وای چې مطلب زه د خلکو چې کم دنو پزړه می دا خبره شته دی چې را مطلب احساس را شته دی نو بالکل د داخرنۍ وینا دا و چې زه ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم خو کوم ورونه چې مسافر دي هغې له بالخصوص دوام کوم نو ملګرو د دې ویډیو زموږ دا مقصد نه دی چې یو ډرامه وه یو خاکه وه جوړه شوه او تاسو یې وګورئ او وخاندئ یار دې نه یو مذاق جوړ کوي خو د دې یو مقصد دا دی چې مطلب د دې سره تعاون هم کول دي نو دویم نور چې کم دی هغې له به ورځم او هغې ته هرکلی کوم صاحبزاده ور چې کم دی هغه را سره ناست دی هغې نه هم پوښتنې کوي چې یاره د ده په زړه څه دي او تاسو ته څه ویل غواړي دی وی چې یاره مطلب په باجوړ کې یا د باجوړ نه بهر بلا پیجونو والي دي زمونږ په دې علاقه کې هر سړی یو سوشل ورکر دی او د هر سړي سره ټچ موبایل دی خو موږ ته تر اوسه پورې چا موبایل هم داسې نه دی نیولی چې مطلب موږ نه ویډیو وکړي او یا مطلب موږ تاسو ته وښیي چې موږ دغه شان بې کسه او بې څوکه خلک یو بالکل دی وایي چې دنه ما تپوس وکړه چې یار مونځ وغیره او دس کې نو وایي چې او بالکل کومه خو لکه مطلب دا اورېدلی نه دی نو یاد به ورته نه وي خو هغه والد صاحب ته زه ډېره پرځونې وړاندې کوم چې هغه خپل هغه بچي ته داسې یو تربیت ورکړی دی چې هغه ویلی خو نه شي خو هغه خپل د مونځ او د خپل رسم رواج د خپل اسلام مطابق هغه ته ارکان ښودلي دي نو دنه اخره کې دا پوښتنه کوم چې یار په زړه د داسې دي او تاسو ته څه ویل غواړي ها بس مړه دیم وی چې یاره بس د الله ر طرفه ده زما خوله او غوږونه کار نه کوي خو زه د الله تعالی اوس هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ډېر شکرګزار بنده یم چې مطلب کلاس مې نه وی خپې مې نه وی یا مطلب نظر مې نه وی نو ما به څه کولی نو دغه شان چې کوم دی اخرنی ورور چې هغه ډېر زیات ماشوم دی نو هغه نه به تپوس کوو او د هغې په سیډ ورځم رضوان صاحب و خیر دې ته خو خیر دی څه ویلم غواړي څه تربیت به وله ورکوي خیر چې دې تا ته څه وایي واوره ځه څه وایي خیر دی هلته هغه نه ها صحیح شو نو بالکل هغه مشر ورته څه وایي چې څلورم یا مطلب په ژوندو کې درېیم ورور دی رضوان صاحب د هغه نه هم پوښتنه کومه چې یاره د خپلو مشرانو ته به کم نظر ګوري او د ده په دې دنیا کې کم خواهش دی بالکل د ده هم دا وینا ده چې مطلب دا دی چې زه د معاشري انسان یم خو چونکې ما سره دومره وسایل یا دومره پیسې نشته دی چې زه پې ځان له مطلب د کپړو مشین والم یا پې د موټر سایکلو چابیانې والم او خواهش یې دا دی چې زه څه هنر وغیره زده کړم او هنرمند جوړ شم او د مور د پلار یو خدمتګار جوړ شم نورې خبرې هغې نه به هم تپوسونه کوو نور د په زړه مطلب چې د ده په زړه کوم څه دي هغه هم صحیح ده
نو د ده چې کوم دی دا وینا ده چې یار زیات خواهش مې دا دی چې نن سبا په باجوړ کې موټر سایکل ډېرې زیاتې دي چې د موټر سایکلو کار زده کړم یا داسې یو استاد ماته میلاو شي یا داسې یو خیرخوا کس ماته میلاو شي چې هغه زما دپاره د موټر سایکل د سامان هغه کوم چې خیر سپیر پارټ خو به زه بل چا سره کښېنم خو چې هغه چابیانې وغیره ماله والي او ما د یو استاد سره کښېنئ نو زه هغه هم چم کولی د موټر سایکلو کار هم زده کولی شم او د ده دا وینا ده چې په 15 شپږو میاشتو کې دننه نو زه درته تعجب کوم او وایي چېرې مطلب که دغه هم نه او زما هغه غرونه چې ما ګوري نو که چېرته د کپړو مشین ماله والي نو هغه هم شم زده کولی نو بالکل ملګرو د دې خبرې چې کوم دی زړه مې نه غواړي چې کټ کړم خو زه تاسو ته ښیم او دلته د علاقې د خلکو نه به هم تپوس کوم تاسو ته ما چې څنګه په سټارټ کې وویل عبدالله بھائی د دې مشر ورو څلورم نمبر اول نمبر ورو د دې په څلورو کې چې کوم دی هغه په لاهور کې د ریلګاډي د وجې نه وفات کړی شو په دویم نمبر چې کوم دی نو عبید الله صاحب دی چې مطلب تاسو خبرې واورېدې په دریم نمبر کې چې کوم دی نو صاحبزاده او کله چې د دې سره زموږ ملاقات کېده نو هغه نومونه هم خپل په خپله لیکلی شي دغه شان رضوان بھائی دی د هغې والد صاحب هم دلته موجود دی د هغې نه به یو دوه درې تپوسونه کوو د دوی په حواله او د هغه د روزګار په حواله چې هغه په خپله مطلب څه کار روزګار کوي نو راځئ او د هغه والد صاحب په سایډ ورګرو چې څنګه موږ تاسو ته په خپله وینا کې ویل د هغه ګونګانو پلار چې زه هغې ته خیرات تحسین پیش کوم تاسو ته ښکاري هم او د هغې په سایډ ورځم د هغې د نامه او د کلي نوم چې دی د کوم ځای اوسېدونکی دی یا مطلب په کوم ځای کې اوسېږي په سایډ ورځم السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب ستاسو نوم څه دی او ستاسو د علاقې نوم څه دی زموږ د علاقې مشر رضوان امیرزاده دی امیرزاده حاجي صاحب ډېره ګرانه نه ده څلور بچي او هغه ګونګیان د هغې پرورش کول او هغه پویول چې یاره نن به ته دې کار پسې ځي او دا بل به هغه کار پسې ځي او دا بل به مطلب چېرته مال لګیا راوړي دا ډېره مشکله نه ښکاري نو ګران ده خو د الله نه پېښه ده بس موږ پې صبر دی الله قدرت دی او دا کوم زوی چې ستاسو وفات و هغه زوی مطلب مزدورۍ له ستاسو تللی و او تاسو ویل چې واده مو هغه له من کړی و مزدورۍ تللی د هغه درې بچي دوه نومونه دي یوې زوی دی اوس چې کوم کور والی ده بل زوی ته هم یا مطلب چاته په نکاح کړی ده که نه به تاسو سره وخت تېروي زموږ سره وخت تېروي دغه شان ته ناست نو د دې لپاره د واده څه بندوبست به کول څنګه نو کوم خو غریبي هم ده بس دغه شی زموږ د څه به وویل دغه حال دغه ده چې نن سبا خو د مزدورۍ دور دی د پیسو دور دی زموږ بچي دغه شانتې دي نو په دې کې به د واده څه بندوبست وشي خرچې دغه شانتې دي هر څه ماحول دغه شانتې دی خدا خو هغه خلک مطلب چې سرمایه‌دار دي یا مطلب سیول کم تنظیمونه دي په باجوړ کې د خیر ښېګړې ادارې دي هغه خلکو نه څه مطالبه کوي چې مطلب دوی له د روزګار ورکړی شي او دوی ته به د پاملرنه وکړی شي نن سبا خو د نشو منشیاتو هم دور دی که تاسو ګورئ زیات خلک په نشو مبتلا کېږي او دا خو بالکل هغه خلک دی چې مطلب دا ویلی او اورېدلی هم نه شي نو د هغه خلکو نه څه مطالبه کوي نو بس دا خو دا مطالبه کوو چې دا د الله د رضا لپاره ښېګړه ده که نه اوس نن سبا د دنیا ماحول هر چاته معلوم دی چې د هر شي بډایي دومره ده چې خلک په خپله زندګۍ تنګ شوی دی که نه نو که چا د خیرخواهي وکړه په هر لیول کې دې په روزګار راوړي نو مونږ په دغه څه روزګار شي لکه مطلب ستاسو وینا دا ده چې سوال نه کوم خو چې څوک یې په روزګار کې په روزګار کې بالکل زموږ دا خبره ده نور موږ څه هغه که سرکاري وي او که غیر سرکاري وي یو عام کس وي یا د کلي یو کس مهربانه شي او دا ویډیو وګوري او لکه مطلب په روزګاري کې هم شکریا به ادا کړي بالکل بالکل زموږ خبره ده موږ بس نو بالکل د الله له طرفه ده حاجي صاحب کم خلکو له مطلب چې هغې سره دغه شنکور کې تا سره څلور دي او د چا سره یو یا دوه او هغه پې تنګ شوي هغه خلکو له څه میسج ورکول غواړي په اخره کې نو هغه له کوم خبره وکړم زه به ته څه ووایم د الله حکم دی که نه چې څنګه زما داړه داسې د هغو به داړه تنګي د هغو پړه به دار منځ خو دا بار ته وځي خو دوی باندې هر څه دغه راغلي خو ما ته ویلی شي یا دا مراله یا دا به سخته ده یا تکلیف ده یا خني ده یا ګرمي ده نو چې څنګه زما داړه چوېږي په هغه هم چوېږي د مور او پلار اولاد خو د ښه دی چې بالکل نو ملګرو خیر ویډیو بیا د دې نه پس اوږدېږي خو د حاجي صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې کوم ګونګیانو یا چړاګان ورته وایي زموږ په پښتو زبان کې د هغې خبرې هم تاسو واورېدې د هغې والد صاحب خبرې ډېرې محترمې خبرې او زما په خیال کې د دې څه تاسو کښېنئ دي به تاسو ته حدیث هم وایي دومره ښکلی تربیت د هغې والد صاحب هغې له ورکړی دی خو تاسو د هغې سره چې کوم دی لږ غونته کې هغه لاس امداد وکړئ چې دغه خلک په روزګار راشي دا د نشو نه بچ شي او دا چېرته مطلب په غلطه لار روان نه شي ولې چې د هغې د والد صاحب هغه خبرې وي چې یاره که دې چېرته بهر وځي نو زما په زړه کې دا درګایي چې خدایه پاکه په دې به څه شي وي او دې به چېرته تلي دا خبره ماته کولی نه شي چې یاره موږ باندې مطلب
دا قصه راغلی و یا دا صدمه راغلی و یا دا سانحه راغلی و نو ملګرو چې کوم دی دا ټیم مالا او زما کیمرمین عبد الله صاحب لا راکې اجازت په بخون کې الله مسپارم دلی الله ولی امان پاکستان زندہ باد.